الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب التوحيد مبارك درسنا منگا شروع کړیو. هغه خبرې چې د مسلمان د عقیدې سره تعلق ساتي او دا اهمه خبرې. عقیده اهمه خبره ده. دې کتاب په ابتدا کې منګه بعض اهم مسائل بیان کړو، لکه د مؤلف رحمه الله ژوند او دغه شان د عقیدې اهمیت، ولې موږ عقیدې زده کوو. یو مسله موږ تیر شوي درس کې دا بیان کړې وه چې توحید څه ته وایي او توحید څه اقسام دي. تفصیلا ما بیان کړو. صرف یو خبره پاتې شوې وه که تاسو ته یاد دی، او هغه دا چې که څوک دا شبهه پیش کړي چې تاسو توحید ډیر کوئ، په قرآن کې د توحید ټکی راغلی دی او که نه، تاسو یې جواب پیدا کړی؟ پیدا هم نه کړو. واحد او سید زه توحید ټکی غواړم. جواب داری چې نشتی. توحید ټکی قرآن کې نشتی. چې نشتی نو بیا به جواب څه کولی؟ جواب داری چې د توحید ټکی توحید دې څه نه دی راغلی، نور دغه معنی خو شتی که نه. سید چې د قرآن کې توحید ټکی دا نشتی. یو خبره خدا ده، معنی د نشتی. زه په ځای الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې ده چې زه یو یم، ما یو ګڼئ په عبادت کې، عبادت یوازې زما وکړئ. خو دغه توحید معنی دی که نه؟ خو دا مصدر توحید دا ټکی داسې نشتی پکې. خو بیا هم د ثابتوم د قرآن نه انشاءالله. شروع قرآن کې نشته، بیا قرآن کې څنګه راغی؟ او هغه داسې الله په قرآن کې وایي چې څه پیغمبر راوړي دي په هغې عمل وکړئ، د څه نه چې منع کړي د هغې نه منع شئ. بله خبره وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، دغه وحی ده، د وحی یو قسم دی. صحیح ده چې دا ټکی و قرآن کې داسې نه دی راغلی، خو حدیثونو کې ثابت دی. په صحیح مسلم کې حدیث دی د جابر رضی الله عنه، او په هغې کې هغه د حج طریقه بیانوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حج څنګه کړی. نو بیا پیغمبر تلبیه شروع کړه، فاهل بالتوحید. فاهل بالتوحید، توحید ټکی ذکر راغلی مصدر. نو چې حدیثو کې ثابت شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغلی سره پاره چې د قرآن وضاحت وکړي، او دغه په خبرو کې دا ټکی شته. اگر که دا ټکی داسې یم نه کنه توحید داسې مصدر نه، خو معنی خو شته کنه، نو په دې څه جګړه نشته زمونږ. خو دا دی چې عباس بیا هم شوق ډېرې د رد کولو، خصوصا چې کله حق خبره کوي نو بیا به د ردونه ډېر کوي. او دغه د بسور ناشي چې کله به زه یو پوینټ رانیسم چې هغه زه درته بیان کړم، هغه دومره په زرګاو او په سوونو هغه خبرې به دله پرېږدي. د یو خبره کې به ختم نه، خو که زه ختم شو نو دا دومره ډېرې ښه خبرې دې پرېښودې او اروغې خبرې دې پرېښودې، نه یو خبره به دله راونیسي وایي پورې منښتی، او په دې کې به زر غلطیانې سل غلطیانې به وي. خو دغه تعصبي بل دا ته یو فائدہ بیانومه. موږ تیر شوي درس کې دا خبره کړو چې قرآن
ټول توحید دی قرآن ټول توحید دی امام ابن القیم رحمه الله یو کتاب دی مدارج السالکین باغی کې هغه وی هر صورت کې توحید بیان شوی دی قرآن په هر صورت کې په هر آیت کې دی د ناشنا خبره کړي په هر آیت کې توحید دی نبی دغه وضاحت کړي وي څنګه په هر آیت کې توحید دی ناشنا خبره په هر آیت کې توحید نو ته دا وی یا په دې آیت کې د الله نومي یا به صفتی یا به سکاری چې الله دې سي کوي د توحید شو کنه توحید الاسماء والصفات یو قسم ذکر کړو ها یا به په دې آیت کې دای چې د الله بندگی کوي شرک مکوي د الله نه لو چې بندگی کیږي غپري دا توحید دریم یا به په دې آیت کې الله وی دې سي او کوي دې سي مکوي دا توحید حق دی کنه ته چې کړه د الله یوازې بندگی کې نو بیا به دغه الله منی کاغره ته یو کار ویو کاغه دې منه کوي دا توحید شو یا به الله سبحانه وتعالى د موحدین واقعي بیانې د پیغمبرانو د نیکانو خلکو دا توحید شو چې توحید د الله صلی الله علیه وسلم مقام ورکړو یا به الله د تیرشو امتونو واقعي بیانې چې هغه متبع کړي د شرک د الله سره دا توحید مسله شو نو سبحان الله قرآن ټول څه شو توحید شو دا ټول قرآن په توحید باندې دی دا ټول قرآن د عقیده مبارکه خبره کوي چې د مسلمان بس منهج او شکر وباسي چې الله سبحانه وتعالى تاسو ته دا مبارک دین نصیب کړي یو عقیده دغه پرنا کې مونږ لګي او عمل کوو راته پته لري چې آخرت حساب کتاب دی الله ته ودرېدلی اسی پالتونی وبېدا او دغه مسله په کتاب کې اولنۍ مسله ده بعض شبهات د دې کتاب په باره کې او د کتاب د لیکون کې په باره کې دغه جوابات مو تیر شوي درس کې کړیو مؤلف رحم الله کتاب شروع کړی دی بسم الله الرحمن الرحیم دا طریقه اکثر علما چې کتابونه لیکي بلکې ټول علما چې کتابونه لیکي په اول کې لیکي بسم الله الرحمن الرحیم وجه دا غیدر چې یو حدیث کې دا راځي اگر که سندن به کلام شته چې هر کار چې په شروع کې د الله نوم وانلی نو دا کار به برکت وي نو چې به دومره کتاب ته لیکي او دومره کوشش او مهنت کې نو په اول کې خو بسم الله وي بسم الله مطلب چې شروع کوم د سی خبره کې پټه ده یعنی شروع کوم د دې لیکلو د الله په نوم چې عام مهربان او خاص مهربان کتاب التوحید توحید مسله موږ تیر شو او کتاب په عربی کې دا اصل مطلب دی جمع کېده نو دی کتاب کې ډېری مسلې را جمع شوي ځکه دې کتاب ویل کی التوحید توحید مسله خو تیر شوی درس ټول پاغي باندې وقول الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون دې لکه اولنې باب راوړې چې د انسان د پیدایش مقصد سره حدیث یې ونی چې باب په بیان د دې کې چې د انسان د پیدایش مقصد دی خدای کې آیت راوړل دا آیت د دې خبرې نه غوړه دی کنه مقصد به حاصل شو واضح شو سوال بجله کې درځي چې علما چې کتابونه لیکي په اوله کې خطبه الحاجه ان الحمد لله یا بل سلی کی کنه بدوي کتاب ملي کله ولي ملي کله څنګه ملي کله نو دغه یو خبرم ذکر نه کړ شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تاریخ خبره شروع کړه وجه دا چې کله هغه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون نو پوښتنه چې موضوع د توحید ده نو ضرورت پاتې نشي چې هغه ته وایي چې کتاب مې توحید په موضوع کې لیکلی بل مسله هغه اکتفا وکړه په بسم الله الرحمن الرحیم باندې او بیا په دې آیت باندې چې دې نه مخکې به زما خبرې څه خبرې خو زه دغه صحیح دي او دا دلیل دی د شیخ رحم الله په محبت د الله سره
چې د الله د خبرې نه خپل خبره سیونی مخکې. وقول الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله ما ندی پیدا کړی پیریان او انسانان مگر د دې لپاره چې زما عبادت وکړي. نو د دین دا مسلم ثابت شو چې په دې ټول کتاب کې د توحید الوهیت خبره وکړي، نه د ربوبیت او نه د اسماء او صفات تفصیلی مسله. اشاره کې شوی اسماء او صفات ته جدا مسله، خو مین موضوع څه ده؟ توحید الوهیت. توحید الوهیت څه ته وایي؟ الله په کارونو کې الله یوازې ګڼل. نو مسله ټوله دقیقه ده، او تیر شي درس کې ما دا خبر ذکر کړو چې جګړم ټوله دقیقه کې روانه ده. دین د توحید ربوبیت خو مشرکان هم مني، خو مسله دلته ده. نو دی کتاب رئیسی موضوع غم دقه ده. الله ایمان دي پیدا کړی پیریان او انسانان مگر د خپل بندګۍ لپاره. اوس دلته سوال ځل کې درځي چې الله د بندګۍ لپاره پیدا کړی، نو بندګۍ هټول نه کوي کوي نه کوي. نو به دې څه مطلب شو؟ الله یې ما پیدا کړی د بندګۍ لپاره دي، نو دا ټول به بندګۍ کوي؟ نه، دلته د فائدې د ساتي. خلقتو، الله ما پیدا کړی دي، د الله کار دی. د کار څه دی؟ د الله. الله خپل کار وکړو، د دوی کار دی د الله بندگی کول. نو کې دي شي چې وکړو، کې دي شي چې وینه کی. الله خپل کار وکړو، اولنې کار د الله دی، او دویم کار د چا دی؟ دویم د مخلوق دی. کوي کوي نه کوي، الله به دې ته پوښتنه. خو لازم نه دی چې الله پیدا کړی د عبادت لپاره یو ټول به عبادت کوي. ډیر به گمراه ګرځي، ډیر به مشرکان دي، ډیر به الله دشمنان دي. نو دی خبرې مطلب دا نه دی. او ځکه دې ته په عربی کې او د مسله د چې طلاب علم به پوهیږي چې دې ته العلة الغائیه وایي، چې دا کله کېدی شي او کله نشي کېدی. دا مطلب شو. وما خلقت الجن، جن پیریانو ته وایي. جن پیریانو ته ویل کېږي چې هغه پیدا دي د اور نه، او شیطانون پیره دی، خو چې کله به کې بيدینه هغه شیطانی. او په دې پیریانو کې مسلمانان او کافران شته، او په دې پیریانو کې بیا په دې مسلمانانو کې موحدین شته، او هغه په کوم شي چې شرک عقیدی دي. لکه سورۃ الجن تفسیر مونږ ویل کنه، هغه عقیده دغه څنګه وی چې کله په پیغمبر باندې ایمان راوړل. نو مشرکان به کوم شي په پیریانو کې؟ به سبحان الله په پیریانو کې ډلې مشتي ګوره. لکه څنګه چې انسانانو وي چې پلاني مذهب ولن ز پلاني ډلې ولن دغه شند دغه هم ډلې شتي. نو باغو کې به دي سي مشتي چې موحدین دي، سلفیان دي، قران او حدیث باندې عمل کوي، دي چې به کې مشتي. بس بکی به دي سي چې د انسانان تنګي نه کی کافرونو مسلمانان بکی می. مسلمان څنګه تنګي؟ مسلمان هغه ولې په انسانانو کې دي انسانان نشي مسلمانانو کې چې بل مسلمان تنګي شتي کې نشته، خډیر دی بکی. نو دي چې باغو کې می چې تنګول کوي، او یا کافری بل گمراه عقیده والی بس د مسلمان بتنګي. دا تفصیلی موضوع ده، زه پکې نه نوځم ګره، بیا به خبره ډیره وکړي چې د دوی ژوند څنګه د دوی ودونه کی کنه کی، دوی بچی پیدا کی کنه پیدا کی، دوی عمرونه ابزان چې ته بیان کو. خو دغه می بیانول چې په دوی کې مسلمانانو مشته او په دوی کې کافرانو مشته، او د علمی مجالس ولا د درسونو لا څنګه چې موږ راځم کیو دي چې دوی مرাজি ولا. او کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تلاوت کو په طائف کې،
نو الله وی چې را پڼ شو دوی زما په دې بنده باندې نو دې کې مخ نیکان خلک شتي ښه اوچت مسلمانان پکې شتي کافران پکې شتي مشرکان پکې شتي خجین وته په دی ویل کې د دې جن کې معنی د پټوالی پرته ده معنی د څه د پټوالی لکه جنت ته ویل کې الجنه جنت ته جنت په دی چې د ونو پټ کړي ماشوم چې د مور په خېټه کې غته ویل کې جنین د ماشوم پټ جنه هغه ډال چې جنگ په وخت کې یو کس لاس کې نیولې یو لاس کې تور بل لاس کې دغه ډالي نو په دې باندې دې ځان بچکی د دې شاته پټ شي نو دې جن کې معنی د پټوالي پرته ده الله زمنګ د نظرونو نه غیب کړي چې تاسو یې نه الله په قرآن کې سورۃ الاعراف کې دا خبره کړې انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه اغوی تاسو یې نه الله وي خو تاسو یې نشئ لیدلی ناغوی منگی نشی لیدے پا اصلی شکل کے کہ شکل بدل کی بے لیدے شو کہ شکل بدل کی بے لیدے شو اصلی شکل کی نشی لیدے او کچا داوی چې ما پیرے لیدلے پا اصلی شکل کی نو دے با سوئی دروغ ہوئی او سپین دروغ ہوئی چې بے کسی شک نشتی ها شکل بدلی کله د مار په شکل کې کله د سپي په شکل کله بل شکل کې سراش نو دول الله طاقت ور کړي الله ولا د طاقت ور کړي نو په پیریانو باندې ایمان چې دشتي او دوی ته ویل شي د عبادت الله مکلف کړي د قرآن منل لی او د حدیث منل لی او څوک چې دین منکر شو د قرآن او حدیث نه منکر شو بیا د پیری د انسان جسم تم نه نوځي صحیح خبر ده چې نه نوځي قرآن او حدیث نه د مسله ثابته چې پیری د انسان جسم ته نه نوځي د الله په اجازه سره چې الله نه غوړي به خو نشي نه نوځي نو دا نه نوځي حدیث کې دام دي کنه چې شیطان د انسان پر غونو کې دي چې ګرځي لکه څه چې ګرځي لکه وینه چې ګرځي دا شان یو تور زنانه پر رسول صلی الله علیه وسلم په شراغلی او وی چې په ما باندې پیریان راځي نو دینه د ثابتي نور دلایل پیم دي چې پیریان د شتي او دا حقيقي خبره ده الله کړي زموږ په ایمان دي او به دم ثابت دي چې دوی د انسان جسم ته نه نوځي د طاقت ول الله سبحانه وتعالى ورکړي دي والانس انسانانو ته ویل کی او انسان ته انسان او انسانانو ته انس بدی وی لانهم لا يعيشون بدون اناس وی دوی جدا ژوند نه تیری یعنی لازم دی یو بل سره یي او د یو بل سره د دوی هغه مینه محبت پاغي باندې دوی خپل ژوند روان کړي نو انسان یوازې ژوند نشي تیرولای انسان یوازې ژوند نشي تیرولای لازم سره بل انساني خزه یو سره بچي مور پلاری نو دا ژوند رواني دی کمزور مخلوق ته د انسان خدای دې چې الله سبحانه وتعالى غوړه کړی په نور مخلوقات باندې يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا انسان کمزور دی نو چې پیدا کړی دا غوي دا انسان کمزور دی سخت کمزور دی کمزورتیا کې دي چې موت باندې راغلي موږ لیدلی یا بلکې موږ لیدلی خو لیدلی ومي غټي خبرې کې زمکه او اسمان یو کې چې بغاخې درل شي بیا وته ګور یا بغوګي درل شي یا بیماری پر شي ګرځي ډاکټرانو ته علاج نه کوي خزور اور سره خمالي خنسبي خارسي خو بیا ختم شي دغه شو ودوړي ختم شي
نو ډیر کمزور دی انسان. دا انسانان او دا پیریان واضح شو چې په مخلوق کې دا مکلف دي. کم پیریان او انسانان او زناور مخلوق دی کنه دی مخلوق دی خو عقل نشته هغه مکلف نه دی. سبحان الله مکلف نه دی خو د الله تسبیح وي د الله نه یریږي. یو حدیث کې درځي چې کله جمعې ورشي د زناورو یریږي قیامت را نشي. او دا د نور ته وګوره د سپومې ته وګوره د غټو مخلوقات ته د ټول الله نه یریږي. الله ته سجدې هم لګي پاکي وي ولکن لا تفقهون تسبيحهم خلوي تاسو په نه پوي. د هر مخلوق د تسبيح ویل خپل طریقه ده چې باغې باندې موږ نه رسو. خو په دې مخلوق کې به د انسانان او پیریان دوی غټه ذمہواری په وګو باندې اغستې. د ذمہواری امانت د دین په سورۃ الاحزاب کې الله وی ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال. الله ګور اول د ذمہواری اسمانونو له او زمکو له او غرونو له ورکوله. الله ته یو امانت ته یو ذمہواری له چته وی کې وی الله سدي وی دین باندې عمل کوي. فابين ان يحملنها انكارك واشفقنا منها ويري داغي. الله وحملها الانسان انسان وزوجته انه كان ظلوما جهولا. انسان ظالم او جاهل دی. دومره غټه ذمہواری د انسان او چته کړنه به کوتای څنګه کی هغه مخلوق تیرې دو یا الله مونږ نشو مونږ دا کار نشو کوله مونږ کمزوري. الا ليعبدون معنی دی پیدا کړی مگر د خپل بندګۍ لپاره عبادت لپاره. او عبادت ډېر تعریفونه علماء کړی خو خپل تعریف شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله کړ. دا وی هر هغه څه چې د الله خوخي او الله برازي کاغه وینای کاغه عملی کاغه ښکاری کاغه پټي دې ته عبادت وي. مالته بشک مثال خوې شي موز حج شو روزه زکات دا ټول عبادت دي کنه. نو وی کوینای او کعملی وینا مثال کې ذکر چي تک عمل نموز توک وی پټیو کخکاری لکه د موز ښکارو توکل په الله باندې پټ ته ښکارا پټ د الله نه یرا باطینی عمل له پټ عمل له. نو کدا عمل ښکار دی ک پټ ته ک وینا ده ک عمل له خو چې د الله خوخي د عبادت ته دلن تعریف کړو ډیر خپل تعریف کړي چې سړی به زر رسی. خو به دا خبر یاد ساتي چې امام قرطبي رحمه الله وی او عبادت کې دوه خبرې لازم دي. د الله په مخ کې ځان عجز کول او ځان ذلیل کول دا په عبادت کې دن نه. الله ته ځان عجز کې دغه موږ چې تندې لګولات او تندې په انسان کې د ټول عزتمن زیری او د تندې تر اورګي الله ته کې د بخاورو کې دې ته عبادت وای. د الله په مخ کې ځان ذلیل کول او په دې ذلت کې عزت ته او په دې عجزۍ کې وقار او عزت ته. ته چې څومره الله ته ځان عجز کې او د خپل فقر او غریبي در اخکار کې دومره بسته عزت ډیریږي. او سبحان الله د عبادت کې یو ناشنا خبر هغه ده اوس د چا په مخ کې ځان د مخلوق په مخ کې ځان عجز کول او ځان ذلیل کول کسو کې کیم نو د مجبورۍ نه به کې خو خوخ به نه او د الله په مخ کې عجزي او ذلت دي کې خوني یعنی الله ته جړاګانی لاستي د سینې ولې لو جاړي څومره غټه عجزي ده اوخ کې رواني دی
الله په مخ کې عاجزي دا لا سوچ ته ولته بل چته لا سوچ ته ولې چې مخلوق ته مال سره نشي مرګ به سړی غوره کې خلاص نشي نه چاته خو الله سبحانه وتعالى ته لا سنن ولي دي کې عزت دي کې سکوني په دې کې سکوني ولې ځکه چې خالق دی وستا خالق دی الله زمو خالق دی کنه نو هغه چا چې پیدا کړی دغه طرف ته وستا یو ناشنا رغبت یې هغه طرف ته ولې لازم زی که څه ته لازم دي ژوندې دي ته عبادت الا ليعبدون بعض مفسرین الا ليوحدون انسان من سر پر پیدا کړی چې الله په عبادت کې یو وګڼي بعض علماء الا لامرهم وانهاهم دې لپاره مې پیدا کړی دي چې امر وته کوم او نهي وته کوم دا کار وکوي دا بنه کوي دا ټول خبر یو شان دی یو بل ته نږدې حاصل دا دی چې الله د انسانان د توحید او د عبادت لپاره پیدا کړی دي اسینه دي پیدا کړی او د الله سره دا خایم نه دا خبره چې الله دې پالتو کارو کې د دومره انسانانو پیدا کړو دومره غټه دنیا او د اسمانونو او درولي او د زمکي او درولي او د غرونه ټول هسي نا الا ليعبدون ايحسب الانسان ان يترك سدى سورة القيامة کې الله ولید دې انسان دا ګمان دي چې دې بزدي سي پرې دمس خېټه ډکه کړه شهوتي پوره کو پیسې وګټلې کوري جوړ کو بنگلي جوړ کړ بس پاتې خبر ختم شو نه اصل مقصد هغه عبادت او توحید دې لپاره الله پیدا کړي دا مقصد پیژنه غوري او کدا مقصد د تنی معلوم کړه نو بیا په زناور کې او په دغه انسان کې فرق نشته ځکه چې کله ته د عبادت تمنځ نه لري کې نو بیا به دوه کار کوي په دنیا کې خېټه بډه کې شهوت په پوره کې او د دوه کار زناوروم کوي هم په رزق پسې منډي وي او چې کله خېټه ډکش نو بیا په شهوت پسې ګرځي نو کته د عبادت پرې خو د الله د بندگی نو بیا دغه دوه کارونه چې کم پسې د خلک اکثر لګي دي منډي وي خو یا د شهوت خبره ده او یا د څه خبره ده د خېټه خبره ده او دې دوړو زناوروم ګرځي او غوي ته ملوي ځکه الله مخکې به سوي چې د انسان ما بلا کړی الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون الله د عبادت به زما کوي خو په دې باندې کې چې زما وته ضرورت ته سبحان الله غني ذات ته څنګه خبره کوي زما وي د دوی د عبادت ته ګوره ضرورت هم نشته نه رزق غواړم او نه تاسو غواړم بلکې لدد الله رحم دې او کرم دې ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين الله دې رزق ورکړي د انسانانو ته تو خبري وشو دلته ګوره اوس دې کې سوچ کوه وې ما انسانان پیدا کړی دي د عبادت لپاره نو دې بل ځکه وي زول رزق ورکوم یو کار بته کې بل کار به الله کوي الله د خپل خبره خلاف نه کوي خو چې ته ګډوډ نشي د خپل خبره نه تبسکه ها مزدوری ها چا به مزدوری وږي رزق ګټل او رزق لټول نه ستا مين او بنیادی زموري غسده عبادت رب العالمین بدل رزق درکې تاسباب لټوا اسباب شریعت خولي کوشش او مهنت کوا خو په دومره حدود کې چې دا اصل مقصد نه چتوانه وړي او غ عبادت او توحید دی علماء د ذهن او د دوی دا سوچ او فکر انسان ته حیران شي اوس دا غټي خبرې دي کله کله د مؤلف رحم الله چې انسان پیدا د دې لپاره انسان پیدا توحید لپاره انسان پیدا غټي خبرې یو د درې پانی بډه کې دي نه لنډې ته وی وقول الله تعالی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون او کچا ته پوښ کړه مؤلف رحم الله چې کتاب دی ولې لیکو توحید مبارک وي الله دې لپاره پیدا کړی ځکه مې کتاب ولیکو هغه مسله شو کنه نو چې رسد لپاره پیدا شوی باندې کتاب نو بکرج کتابونه به ولیکل شي او درسونه پکې وشي بیانونه پکې وشي
اصل مقصد د پیدایش هغه د اولنې آیت راوړل د دین واضح شو چې توحید د پاره الله سبحانه وتعالى منګه پیدا کړیو. دا غینه بعد وی بل آیت راوړل وقوله تعالى او دا د مؤلف رحم الله طریقه ده، اول به آیت راوړي بیا به حدیث راوړي او بیا وی د دې آیتونو او د دې حدیثونو نه دا فائدې دي، وی دا د فائدې تی راوځي. نو دا اولنې آیت شو په دې موضوع کې چې د انسانانو د سره لپاره پیدا دي توحید لپاره. اوس بل دلیل به راوړي وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا، الله یقینا ما هر امت ته پیغمبر لګلې ان اعبدوا الله، تسره پر لګلې یا الله وی لګلې مې دې لپاره چې بندگی خاصو کې د الله توحید لپاره مې لګلې، واجتنبوا الطاغوت او ډډو کې د غیر الله د بندګۍ نه دغه نه ځان ساتي. دا ایت ویل اوردلته د دین ته ثابت کړه وی دې کوم مقصد د پاره چې موت پیدا شي هم د دې مقصد د پاره پیغمبرانو مراغلي دي او توحید مسله شو. بعثنا الله مالي قليل في كل امه په هر امت کې ګوره دا عربي ګوره ډیره کولاو جبر ډیره پراخه جبر او ناشنا جبر او ځکه عربي قواعد او قوانين او چې کوم علوم د لغت سره تعلق ساتي دا سخت علوم دي ګران کار دي او دا باقی جبی چې کوم دي دا انګلیش او اردو پښتو فارسی لنډي جبی دي لنډي او تنګي دي په یو دروازه نه نوځي نږدې بل د باغی باندې دی بیا وځه خو د عربي جبه یو دریاب دی او څنګه به دریاب نه رب العالمین به قرآن نازل کړي او څنګه به د فصیح جبه نه د زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جبه ده جبو کې اوچته جبه غم ده عربي ده. نو دې چې هر امت کې دا امت ټکي په عربي کې د وسو معنی ده پر راځي د فائدې ده ساتي. اولنی معنی هر امت یعنی ټولګي د دلته دی آیت کې دغه معنی ده چې هر قوم ته امت مطلب قوم ټولګي خلق د دلته ثابت شو. خ امت امام تم وی وره مشرته پیشوات ان ابراهیم کان امه یعنی هغه امامو پیشواو. خ امت ملت او دین تم وی الله وی کله چې دی مشرکانو ته دعوت ورکړي د قران او حدیث نو دوی سوې ان وجدنا آباءنا على امه موږ خپل پلار نیکه مونډلیو په یو دین باندې په یو ملت باندې په یو طریقه باندې. بل معنا ملت وختم وی وخته والذكر بعد امه. یوسف علیہ السلام سره چې کس جیلو ناغوتی زما تذکره بوکی الله والذكر بعد امه رايت شو تسوخ بعد یوسف علیہ السلام خبر وته رايت شو نو دي چې امه راغ اته قران تلاوت کې ناسیو کوم ځکه امت ته کې راشي ستاسین کې چې د امت نو مراد هغه امت نه یو لکه زموږ د امت چې نه امت کې ډېری معنی دي خودلته امت په معنا د خلقو د قوم الله هر قوم ته انسانانو ته پیغمبران لګري. بیا فائدہ په پیریانو کې پیغمبرانی ها نو دوی کوم جن دین زده کوي دوم دغه پیغمبر نه کوم چې په انسانانو کې پیریانو کې پیغمبران نشتی او په زنانو کې پیغمبران ناراضي. پیغمبر به انسانی او سبي سړی به انسان به سړی به پیره پیغمبر کې دی نشي او خزي ته پیغمبري ملاوي دی نشي. ها فائدې د پاره د پیغمبران الله ولر لګري در الله رحم او کرم سبحان الله سوره مهربانه واچا د پیغمبران را لګري
زمونږ د پاره دي کله د قران نازل کړي وای چې صرف د اسمان نه پورا راکوز کړي او به ویل چې عمل وکوي سو وګرانه پیغمبر راولېګو ولید راولېګو لتبین للناس وی د خلکو ته دغه د کتاب کې سیده او توازیه قران او توازیه بلدا چې حجت قائم شي په دې انسانانو باندې یو خو رحمت شو دویم څه چې حجت قائم شي قیامت پر رسوک ونه وي او الله دا خبره کړې ده په سورۃ النساء کې وی مالې ګری دي پیغمبران مبشرین و منذرین ير ورکون کی زیر ورکون کی الله ولی لالا یکون للناس علی الله حجه چې قیامت پر به خلکو سه حجت نه د الله په مخ کې د شندې کې دا فائدہ ده چې د پیغمبرانو په ترو باندې الله مونږ ته غلار خول ده چې کوم رسی الله ته ان اعبد الله پیغمبرانو چې اولنۍ مسله چېړلې ده هغه کوم چېړلې ده توحید مسله په توحید کې کوم توحید ده توحید الوهیت ته توحید العباده نو دې ځینې دا فائدې ده ساتي چې دعوت کې بنیادی او اهم مسله هغه د توحید د عقیده ده دا نه چې نصیحتونه شروع کی چې موږ کو زکات ورکوا او ښه اخلاق ساتو سړي عقیده غلطه نه دی پیغمبرانو ته وګورئ کنه ان يعبد الله بندگی وکوي د الله واجتنبوا الطاغوت او د غیر الله د بندگی نه به انکار کوي ها دو مسلې دلته دې ساتي وي توحید ستاسو هغه وخت پورې نه قبليږي چې سو پورې د غیر الله د بندګۍ نه انکار نه کړي د طاغوت څه ته وي د طاغوت ته طغیان نه غستل شوی د طغیان مطلب یعنی د حد نه تیریده نو ته د چا په باره کې د حد نه تیروته ځکه د طاغوت ویل کی بل طاغوت ډیر وګړي تعریفونه علماء کړي خو امام ابن القیم رحم الله ناشنا تعریف کړي وې د بنده د حد نه تیریده دیو انسان په باره کې یا د بوت په باره کې یا د یو مشر په باره کې د چې حد نه بکی تیر وته نو دغه مخلوق څه شو دغه طاغوت شو رضا لپاره خودلته دا خبره بکی یاد ساتي چې طاغوت ال جوړیږي چې ډیر راضي په دغه باندې چې خلک د حد نه تیر شي لکه دا نن سبا چې د قبر پرستو د صوفیو د مشران د خلکو ته سجدي لګي نو دوی د حد نه تیروتی کنه د طاغوت شو که طاغوت نشو ولی طاغوت شو ځکه چې دې په راضي دي دې په دې راضي دي چې د خلک زموږ مبارک د حد نه تیروسی وشتنبوا الطاغوت ډډو کې د طاغوت نه نو طاغوت کې هغه شی راغی او هغه څوک چې دغه مبارک د حد نه انسان تیروزی او هغه پیسې ابي راضي دې نه انکار کوي دا دوه خبرې اهم دي نفي او اثبات نفي یعنی غیر الله د الله نه لوي چې څومره معبودان دي هغه ټول نفي کول او ثابتول عبادت ته چا د پاره د الله د پاره چې بندگی وسیل دغه کی دوه مسلې اهم دي لا اله کلمه موږ لا اله نشتی معبود په حق باندې ته نفي وکړه الا الله مگر الله د اثبات کو ته سړی دی و عزت توحید منما چې بندگی به د الله کی خدا قبرونو والا درگاہونو دربارونو والا او د بوتانو ته سجدي لګي او د ګټو دی ونه ته د دین انکار نه کوي او دې ته غلط نه وي دا صحیح دی نه لازم به توحید منی او د غي سره به سره انکار کوي د غیر الله د بندګۍ نه به انکار کوي نو دې اتنم د ثابت شو چې د پیغمبرانو د لګلو مقصد هغه توحید او څنګه چې د انسانانو د پیدایش مقصد سره توحید دا غي نه باندې ایتونه راوړي د سورۃ بنی اسرائیل وقوله وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه او فیصله کړی د ستارب چې بندگی به نه کوي ګور د نفي ده بندگی به نه کوي الا اياه مگر د الله د اثبات شي دې زنیم دا مسله ثابت کړه چې اصل مسله غ توحید ده اصل مسله غ عقیده ده
وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. دې کې ته فائدې ذکر کوم کته سو ویخه ذکر کوم کنه. دا مسلې ګوره زرت په دعوی سره دا خبره کوم ان شاء الله. کمال الله جون را کو توفیق را کو دا کتاب ما ختم او تاسو دا اول نه اخر پورې ما سره کیناست دا مسلې نوٹ کړی یو خو الله بخلی الله بخلو خبره نکو کم چې د علم طلب کولو په اراده راځي خصي او دا مسلې نوٹ کړو یاد کړو دین ته فارغ شوي نو د عقیده په اړه کې تاسو سره کافی علم دی بل مسلمان ته بیانولای شي کچاره ته شبهه پیش کولې داغي جواب په کولای شي خپل عقیده به د شرک نه صفای د بچو عقیده به د شرک نه صفای د خزي عقیده به د شرک نه صفای نور څه غوړي د الله ته خو دا پته یې کنه چې ته څوک یې د سره پر راغلي د دنیا ته الله څوک دی او چې دا دی معلوم کړو خو دغه اصل مسله هم دغه ده. درې مسلې اهمې دي اصولي رب پیجند پیغمبر پیجند اسلام پیجند او هم د دې درې خبرو په قبر کې تپوس کی. سبحان الله چې وسره د توحید د تفصیل سره ووري او عمل پیو کی په قبر کې به څنګه جواب نه ورکړي چې ستاسو رب څوک دی. یو څنګه په قبر کې جواب نه ورکړي چې ټول ژوند الله په توحید کې خاوري کې او دغه په ذکر کې خاوري کې او دغه په یادولو کې خاوري کې دې به جواب نه ورکړي. ستاسو رب څوک ته وي چې دغه رب د پیجندو د پاره هم ډیر مشقتونه وجد کړي ډیر تکلیفونه ډیر خبرې نو زما رب دا دی. نو دا مسلې کلهږي د بازو ملګرو ته ناشنای نو خیر د آشنا به شي وسره. مشکل دا دی چې اکثر علما دا مسلې بیانینه او عوام هم بزله کې دوی عقیده زما ده سره توحید ده. ان شاء الله تاسو دې کتاب چې کله مونږ شرح کوو دې منځ کو شو کنه او تاسو د شرک غ اقسام ووري شرک څه ته وایي او باغی باندې مثالونه او هغه پټ شرک نو باز پکې دي چې د ځان ته موحد وي او د نبی کې پروتي شرک الته خبر شي چې کله بیان شي چې شی بیان شوی نه ته څنګه دي نفي کې پیجنې نه نفي کې چې نه ما کې شرک نشته زه ټیټ موحد مو چې به لګره ټینګ کې ټیټ موحد به سمې دوړي دي پاسي اس په توته بیانې. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه او ستارب دا فیصله کړی د چې بندگی به نه کوي مگر د یو الله. دې ځکه فائدہ ما ذکر کوله او غدا وقضى ربك او فیصله کړی د رب ستا څوک دی خبر دې ځکه چاته ده رسول صلی الله علیه وسلم او فیصله کړی د ستا رب دا خبره چاته ده رسول الله صلی الله علیه وسلم. الله تعبدوا نبکوي عبادت تاسو نه اوله کی خبره پیغمبر ته به وي تاسو امت ته خبره شو ولی جواب دا غیدا چې پیغمبر د امت مشر دی نو کله چې خبر هغه ته کیږي دا چې لکه ټول امت ته کیږي. دوی مده دا مسله ده ساتي چې کوم خبره زمونږ د پاره هم دغه د پیغمبر د پاره ده الا د چې خاص دلیل راشي چې نه پیغمبر به دي شي کوي موږ منکو پیغمبر بم کو موږ زکات ورکو موږ حج کو موږ عمره کو موږ jihad کو موږ صدقه ورکو ټول مسلې پیغمبر د پاره خو الا دا بعض مسلو کې دلیل لاغله چې پیغمبر دې مسلې سره سره خاص ته ناغه مسلو به د پیغمبر د پاره خاص دی فائدہ شو. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه عبادت وکوي د الله او سبحان الله د انسان د پاره او زمونږ ټول د پاره دغه شرف ته چې موږ د الله بندگان یو او به د پیغمبر امتیان یو صلی الله علیه وسلم. دینه بل غټ شرف سره او دینه بل غټ عزت تسغواړي الله سبحانه وتعالى د پیغمبروم یاد کړي په دې وصف سره وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی
عبدنا پیغمبر ته بنده ویلې تبارك الذي نزل الفرقان على عبده بنده وته ویلې سبحان الذي اسرى بعبده فاوحى الى عبده ما اوحى نو دین دا مسلم ثابت شو وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه اے پیغمبر ستا رب دا فیصله کړی د چې ته به د رب بندگی کې نو دا پیغمبر به بیان نه راوچته چې د رب ته رسي دا ثابت شو کنه وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا د مور پلار سره بخک د الله د حق نه بعد د چا حق ذکر شو د مور پلار سوال ځل کې د رجل پیغمبر حق شي شو د الله عبادت کول په دې کې د پیغمبر حق راغی ځکه ته به سوال کوي چې الله ستا بندگی کو خو د چا په طریقې وکړو د پیغمبر په طریقې وکړو نو به کې دوه راځي د الله حق او د پیغمبر حق نبی به د مور بلار حق وجد هذا چې خالق خو زمونږ الله دی اصل وجه زمونږ په دنیا کې د وجود چې لرو نو دا الله سبحانه وتعالى مونږ پیدا کړی وو د دنیا ته راوستي خو بیا سبب چې کوم دی هغه مور بلار دی ځکه د مور بلار حق د الله د حق نه بد ذکر کیږي وبالوالدین والدین ویلی د والدین په عربی کې د مور او پلار دوانو ته ویل کیږي او د دوی نه چې بره کمی هغه به کوم د ناراضي لکه نکاح دغه پلار بیا دغه پلار د ټول ستا پلاران دي او مور به دې چې بره زړه ټول میان دي خو معروف دی چې کله والد او والده ویل شي نو دغه نږدې تی مرادي ونور د بره به کوم راځي واتبعت ملة آبائي یوسف علیہ السلام ویلو کړه وی زه روانې به چا په لار پسې د پلارانو په لار پسې پلار نیکه په لار پسې نو پای کې د پلار څوک ته یعقوب علیہ السلام یعقوب پلار څوک ته اسحاق علیہ السلام نو هغه کې ذکر کړی د اسماعیل علیہ السلام به کوم ذکر کړي نو اسماعیل ولې هغه پلار دی اسماعیل علیہ السلام دغه سره نکاح کی د اسحاق علیہ السلام ورور دی کنه خو چې کله سلسله بر دي چې تل دې ټول په پلار نکاح کې راځي دا فائدې ده ساتي وبالوالدین احسان د مور پلار سره خېګړه کوي احسان د ټکی غډي غټ دی خېګړه د الف نه دی یا پوره ا تفصیل نه جوړه موضوع بل طرف ته لاړ شي او مؤلف رحم الله روایت د آیت راوړې ځکه لږ اشاره وته کو اما يبلغن عندك الكبر کله چې دوی ورسی مور او پلار الکبر بډاوالی ته احدهما یو پریدوانو کې او کلاهما یا د دوانه احسان به سره کې خو د بډاوالی د عمر خاص ذکر کو ولې دې ټیم کې احسان ته ډېر ضرورت دی فلا تقل لهما اف افتك بمن يدي په مخ کې وجد دا بډاوالی کې د مور پلار ساتل د ګران کار دی په نسبت د دې چې مور پلار ځوانان یو تکړه پلار هر سړی ساتي تکړه مور ساتي ځکه چې بیمار نه ده بل څه ضرورت نشتی د پلار ضرورت نشتی او چې کله دې بوډا شي نو ضرورتونه هم ډیر شي او اخلاق هم ګډوډ شي مزاجي سخت شي نو د دې سخت انسان سره گزاره او د طلب پورا کول د به ګران کار دی نو ځکه خاص د ذکر کو فلا تقل لهما اف تکي بنه ځکه علماوی وی کدی نه اخو بل ستکي وی چې مور پر به خبکی الله به ذکر کړي شلو چې اف کسی چلې چې مور پر مخ کې بنه وجداله واستد پلار سره کې نه است په خوا کې اسی دی اف نه خو پلار دې په بچی باندې خبکیږي نو دغه پزلی کې سوچ پیدا شي چې ته ګوره څه مشکل دی دا سوچ چې ته د پرېزل کې پیدا کو دې تنگ کو الله ودا به نه کی دا سوچ چې ته د پرېزل کې پیدا کو دا غي دلته دې تنگ شو سوچ کې شو فکر کې شو الله ودا به نه کی
بیا مور چې بچی ویني چې هغه اوف کوي او داسې د عباس داسې اوږده ساه والي مور پلار په مخ کې هغه به نه سوچ کې شي بل بیا چې بوډاګان شوي نو هغه سوچ ښه په ډېر شي طاقت یې نه نو په دې زړه کې بیا خپل زړه خوري دننه چې دې بچي ته څه مشکل دی خو دوی مشکل بیا در یو خو بچی ته څه مشکل دی دا مشکل دی دوی مشکل دا دی چې دې بچی ته څه مشکل نو موږ هم کمزوري شو حل کولی نه شو که هغه طاقت وي هغه ځواني وي هغه زور وي نو هلته پلار مور بیا په سوچ کې دی واچول فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما الله وي رټې به هم نه چرته ولې څوک یې رټي ته رټلو غم وړی وایي مخکې ورځ کې مې ویډیو کته یو مشره ښځه بوډۍ د پنجاب علاقه کې نو عکس ته تپوس کې جاړي ستا څه مشکل وي زه والې یم داسې ډېرې اوږدې خبرې وکړو چې د کور نه وځه زه بیمار یم وی څه ورته ووایي یعنې ته ورته څه ویل غواړې وی صرف ورته دا ووایي چې ما دې نه وایي ځکه چې بیا بیمار یم بیا راته تکلیف ډېر داسې بې ایمانه او بې غیرت هم د ځمکې په مخ باندې شتي ورئ چې سړی په یو ځوان او پردي انسان باندې گزار نشي کولی سړی له حیا ورځي سوچ کوي هېرېږي د الله نه نو چې بیا مور پلار باندې گزار کوي هغه وایي الله وی ولا تنهرهما رټې به یې نه که چېرته زیاته خبره وکړه بس غلی شي دا ښکلې طریقه ده اکثر د دې بوډا بوډۍ خبرې دا د کېدو هم نه وي خو ته به څه کوې تا ته ووایي زویه دا چل به نن داسې وکړو دا به داسې وکړو که دې ونه کړو ګوره خیر دې نشتي خو دا کېږي نه دا کوم چې دوی وایي خو هغه وایي خپله نو ته ورته ووایه انشاءالله بلکل انشاءالله صحیح ده که الله یې وغواړي انشاءالله بلکل به کوشش کوو که څه طریقه جوړېده زه به لازم کوم تاسو اډر کوئ تاسو خبره کوئ دا څه مړه ستا دغه نه پوره کېږي دوایانې نه پوره کېږي ستا علاج نه پوره کېږي ته چې ته غلی نه شوې سبحان الله ته مړه هغه غټ انسان ته دی وایي چې د الله نه بعد هغه د دنیا کې راتلو کې هغه سبب دی ما دا خبر تاسو ذکر کړې وه چې کله موږ ماشومانانو نو دې ماشوم ته د پلار صحیح غټ ښکاري بیا چې د ماشوم لوی شي نو ډېرو لږو ته د پلار بیا غټ ښکاري او هغه داسې چې کله موږ واړو نو د پلار پیزار به م په خپو کړي وګرځېدو په کور کې ته د بل چا پیزار ولې نه رالی دا په دې راځي د پته چې د غټ سړي پیزار دي د طاقتور انسان پیزار دي د په مخ کې د طاقتور انسان دي د هغه چشمې کله راوالي لګولي د چا دي د داجي او د پاپا او د ابو چشمې مې راغستې هغه چابیانې به موږ جیب ته اچولې وي بیا چې به پلار کار لته وځو چابیان چې شو جیب ته څه کوي جیب کې ګرځي هسې ځان یې د هغه په شان کوو چې زه څنګه ښکارم چې د غټ سړي په شان شم خو چې بیا کله دغه غټ انسان کمزوری شي او بوډا شي بیا دی کله وایي قمقل دی کله وایي څه لیونی غونته کې دی کله وایي مړه پوهېږي نه بیا دا خبرې کوي دغه شان دا مور الله وی ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما الله خبرې وسره کوي نو عزتمنې خبرې کوي الفاظ داسې استعمال که مهذب چې هغه پرې خفه نه شي وقل لهما قولا كريما ابو هريره رضی الله عنه اچې به وتو دی مور ته به اواز وکړي مور ووته ما الله دې په تا رحم وکړي سلام به واچو هغې به وله سلام جواب ورکوي بچي الله دې داسې خوشحاله کړه لکه څنګه چې زه خوشحاله کړی یو ورځ اواز وکړو نو بیا ورته به خپله دا محسوسه شوه چې یاره د اواز زما لږ اوچت نو بیا د الله په لار کې صدقه ورکړه چې الله راته دا ګناه وبخي
حالکه امور هیڅ نه ویلي او کې دي چې امور به دي پوښیب نه چې دا आवाज وچت شي خو دته دي زما سوي چې دا आवाज چې کوم دي مور ته وکړو دا دي شي نو پکار حالکه هغه نور سنوي خو دغه आवाज یو کوی مور زما الله دې پتا رحم کې دي کې ته आवाज لګو چت شي نو چې چا आवाज په کنزلو کې وچت شي او چا आवाज په بدرود کې وچت شي او دا چا आवाज د خزي په دیپا کې وچت شي سیده که خزي سره ظلم کیږي خلاف خبره منګه قایل یو وی کپلار ته خو وقل لهما قولا كريما بيزت ته پویږي تاسو خبر دې خبره باندې رسیږي او تاسو پته ده زنانه ده کمزوري ده چالور ده چا خور ده دغه سر د زیاته کی تاسو دې کور مشرانی چې دې خبرې ته پوښتنه کې په دې طریقه باندې خبره او دا ته مړه زه تنگ دی کړو خزه دې پوښتنه را وسته ځه تیسه باندې کې خبره وکړه خو په ادب او احترام وکړه وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه ولوي وزري ده شفقت هغه تسکه کوزی کا تناشنا تعبیر دی لکه دې شلانې وی چې هغه په مخ کې ځان کمزورې کا ځان عجزه کنه نه تعبیر ته وګوره وزري کوزی کا ستدا وزري کې ورنه بهر ډیر والے کی یو ډیر زور ور او دې ځکه کته کا مته ست واقع پر بیان کړي موزه حرم کې ومه او موز می کړو ناسو منو یو بوډۍ زنانه بالکل بوډۍ هغه په کرسي باندې ناستو مونږی کو بالکل زما خوا کې ونیږ دي زه په قالین نه سو د قالین کتب دي روخام باندې د گاډي ولاړو بیا بسیو زوی بسراغ دنګلو کو سم غټه باډي و عربیو خو دومره خيسته انسان سیماهم فی وجوه من اثر السجود او دې سره ټټ شو دې مور ته وی زو بس ته اجازه ته غواړي دا نه چې زو مور زوی بس ته هغه ته وزو نو دا پیزاری ته واغستو پیزاری به غي کپراتو هغه ته واغستو نه اترخ کې ونی او سپینی کپڑے چولې هغه بسخا کړو هغه اترخ کې ونی به د مور روانه کړن په ټیم کې دوه خبرې زما ذهن تر یو خره د خپل مور راید شو الله سبحانه تعالی دی وبخي والله دا قبر رڼا کې والله دا په قبر باندې رحمتونو باران راووري والله دې زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې نصیب کی دویمه خبر دې ته می ذهن لاړ واخفض لهما جناح الذل من الرحمه ودا سم تکړه الکته او ځوان او دنګ او خو وزري بالکل کتري مورزو یلکه یو معشوم یو کمزور چې زور ورته لیکي دای پلار په مخ کې چې ته زور خبري ونه کیږي دا پلار به دي سی لکه یو موټه راټول شي به هم زور ورته تبا ډیر تکړه او ډیر بسې او پهلوان به او مالدار به خو د هر څه چې کړه د پلار مور خواله ورشي د هر څه مشاته گزار کی دا وی په مخ کې به دي سي ودرېږي او دي سي خبره به کې لکه تاسو رچې سوم نشتی او ته به سوم نه پويږي وخفض لهما جناح الذل من الرحمه وزري به بالکل کوزي کې دي چې دا پلار په دې بډاوالي کې غوسه کیږي پتا باندې گزارو مو کې او ته د بچو پلار خو وخفض لهما جناح الذل من الرحمه وزم بغلیک کې دي چې حضرت ویم جواب ته گزارو کو ته دوی جواب کو ته دوه و دا غټ انسان دی د مخ کې مونږی سوم نه حتی صوت په گزار کې دا به جواب گزارو کم دغه د غصې په مقابله کې زم غصه وکم او دا خوري طریقه چې کله د پلار غصې او خبري اوري او خصوصا د مشران خوري طریقه دا چې د مخ نه خواشه دا خوري طریقه مسلې په حل کې به ورسته چې کله د دماغ ساړې شي خواله راشه خبر وسره وکړه سم مسله وسه خبره او به تفصیل وکړي
واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. چرته د پلار مور په مخ کې به د زور تذکره نه کوي او نه به د مال تذکره کوي او نه به نوري سدي خبري، بلکې هغه ته د ښکار کا وامورو او پلار کوي نو تاسو یې منګي سوم نه یو. ما یو 2 ورځې مخکې ویډیو کته نه دي ناشنا انسانان په دنیا کې شته. یو سړی خپل مور پلار راوستي دي عمرې له ناغه موري په گاډي کې کینولې روانه کړې نو به ځان ته پړې چولې دي خېټه پوری تړلې او هغه پړې به شاته بلی گاډي ته چولې به کې خپل راکای کی. داسې خلک کوم شتي په دنیا کې، داسې اوچت انسان زور د طاقت چې کوم ستاده د دوی په خدمت کې استعمال کی او چې کله نو بیا به ته پته ولګي، بیا به ته چې د دې سی وې د دې سی د دې سی خو چې وې بیا به نه هم د یو رشته د مور پلار چې د بیا نه راځي، نور هر رشته بیا راځي، هر رشته بیا پیدا کیږي. شو د مور پلار نه د بوډا بوډۍ جلاړ شي بیا بل نه راځي. او کملینو دعاګانې ولا غواړي سوی الله مدق آیت کې مخ واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا الله په دوړو باندې سره رحم وکړي لکه څنګه چې زه وړي کې لوي کړم. او ما دې یو کس دعا اوریده خپل پلار ته دعا کوله ډېر سخت متاثر شوم زه دغه نه عربي وی الله زما پلار وبخې ته په رحم وکړي او دغه سپین ویښته وبخې او دغه خندا او دغه مسکا او دې په روانو ناشنا دعا غوښته چې سره وته حیران شو دی خو واضح شو چې دا سره په پلار باندې زیات مین دي. نو د مور لپاره کمړی کپلاری مړی دغه دعا ورو او دې ټیم کې هغه ته دعا ضرورت دي کله وې دنیا نه لاړ شي خټ خو سره اوس دغه دي چې تاسو هغه لپاره دعاګانې وغواړئ، خصوصا دا دعا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آیتونه دینه بعد چې کم دین هغه لګوګد دي ان شاء الله پر روان درس کې بیا دغه زینه شروع کو وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا دغه زینه شروع کو. اوس په دې نننی درس کې یو آیت وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، دویم ولقد بعثنا في كل امه رسولا، دریم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. خدای درې ته نس ثابت شو موږ د سره لپاره پیدا شي ولې موږ په دې دنیا کې یو پغې ته درې ټوس دلایل د کوم ځینو کو قران نور پر روان درس کې ووري هغه ته قران نه یسو ایتونه نور دې ناشنا ایتونه او به د درې روایتونه او به فواید د دې باب دا ان شاء الله پر روان درس کې بیانو. الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي قران او حدیث باندې عمل کول او الله سبحانه وتعالى زموږ د ټولو مشران او کشران وبخي زموږ مور پلار دی الله وبخي، الله دې په رحم وکړي. کوم چې مړ دی الله دې وي قبرونه رڼا کړي او الله سبحانه وتعالى وي سره معامله د رحم او د کرم وکړي او کوم چې ژوند دي الله سبحانه وتعالى وي په ژوند کې برکت واچي او الله سبحانه وتعالى موږ په توحید باندې مضبوط ساتي د مرګ پورې. الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي چې دا کتاب په خیر خیریت سره اخیری سر ته ورسو او به دې الله موږ له توفیق راکړي په دې باندې د عمل کولو او د دې د نشرولو. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد.